فراغ د پاک افغانیک شتن کیش نزمره رئیس راز اکرامه فراغ د پاک افغانیک شتن کیش نزمره رئیس راز اکرامه خپل سر یې پر قربان کې ټول وطن دی یاده رئیس راز اکرامه ملنگو نیت سایلو نجمدین خاکسارو احمد الله ځوانو امیر زیر نور الدین زخمی غلام در لال فرید ځوان خدای فرمایش یو عبدالله یو خنجر و یو ماشین ظالم په لاس کې دشمن د سیخ عدلاني شایسته د یارانو 2000 کالداري بخښي وکړ د فرمایش دی او سکرا د شخصا بخښي وکړ د فرمایش دی د پایا د وطن کوڅارو کما شام په کې نه شاه د زو او د غلام نبي صالح زبیر پر کرشه د ډیورنې سره ګلان کلاڅې رئیس راز اکرامه فراغ د پاک افغانیک شتن کیش نزمرې رئیس راز اکرامه خپل سر یې پر قربان کې ټول وطن دی یاده
دشمن